د نن ورځې تازه مهم او ډیر لنډ خبرونه. لومړی خبر: د کابل د امنیت په خاطر د سراله قومندانۍ نننۍ امنیتي غونډه کې ولسمشر غني امر کړی دی چې د کابل امنیت لپاره باید له ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي او د کابل ولایت د ولسوالیو امنیت ته هم جدي پاملرنه وشي. دوهم خبر: له افغانستانه پاکستان ته د امریکایي ځواکونو په هغو نظامي وسایلو باندې برید شوی چې په ټیلري موټرو کې دغه هیواد ته لیږدول. برید د خیبر پښتونخوا په باړه سیمه کې شوی دی. د راپورونو له مخې په برید کې د امریکایي ځواکونو 4 ټانګونه سوځول شوي دي. دریم خبر: عبدالله وایي د طالبانو امارت په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله نن ورځ کابل کې د کندهار د پخواني امني قومندان جنرال ناظر د مړینې پتلین غونډه کې ویلي چې ولس د طالبانو امارت د منلو نه دی. عبدالله ویلي دي چې د حکومت او طالبان باید د سولې خبرو کې یو بل ته حوصله او تېرېدنه ولري، خو که چیرې د سولې په خبرو کې د حل لار شتون ونه لري نو د افغانستان خلک به د خپلې خاورې دفاع وکړي. څلورم خبر: قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رویان ډاکټر نعیم وردګ وایي د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر سره په تیرو څو ورځو کې ناستې کړې دي. ډاکټر نعیم وردګ وایي دواړو لورو د توافقنامې پر اهمیت ټینګار کړی دی. پنځم خبر: د بلخ ځایي چارواکي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پوله بیا پرانیستل شوه. دغه پوله څو میاشتې وړاندې د کرونا وبا له امله تړل شوې وه. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې د مګړي هغه کسان پر دغه لاره تګ راتګ کولی شي چې د افغانستان پاسپورټ ولري. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګې به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.